وایي که څوک شعرونه، نبوي نعتونه او نصیحتونه اوري نو په دې کې خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کیږي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نامه پر هر ځل اوریدل درود ویل لازم دي او که د ټولو پر ځای یو ځل درود ویل لازم دي. مهرباني که په دې اړه باندې معلومات راکړي. د پوښتنې په هکله به دومره ووایو که په یو مجلس کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اسم ګرامي وویل سي نو په ټولو اوریدونکو درود شریف واجب دی، او که په یوه مجلس کې بار بار او څو ځلې وویل سي نو بیا په هر پلا باندې درود ویل واجب نه دی، البته مستحب او ښه کار دی چې وویل سي. التفسير المظهري جلد نمبر 7 صفحه نمبر 410. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى واختاره الطحاوي. وفي در المختار جلد نمبر 1 صفحة نمبر 202. والمذهب استحبابه أي التكرار وعليه الفتوى. وكذا في آب مسائل أو الأنكحل بردك يوم معتمد فتاوى فريكم جلد نمبر 1 صفحة نمبر 200 کې دا مسأله بیان کړې ده. خو به هر حال مسأله روښانه شوه که په یو مجلس کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اسم ګرامي وویل سي په ټولو اوریدونکو درود شریف واجب دی، او که په یوه مجلس کې بار بار او څو ځلې وویل سي نو په هر پلا باندې درود ویل واجب نه دی، البته مستحب او ښه کار دی چې وویل سي.